په دا خبرو کې یو خبره بل ګوره دا کړې ده وای دا میلاد ورځ ده وای په څلور مذهب کې چانه د منځله مدخل د ابن امیر الحاج هغه لیکلي دي چې په څلور سر مذاهبو کې د 12مې د ورځې اثبات نشته په څلور سر مذاهب یو خبره ادا کړې ده فخوانی خلکو وای میلادونه نه کول وای دا نوې رواج مولا علی قاری صاحب المورود دروي چې تراکي دا ګور دا مولا علی القاری الحنفي دا زمر د مذهب هغه عالم دی ته مجدد د احناف ویل کیږي المورود الروي مجدد د احناف ورته وای دا مجموع رسائل دی مجدد د احناف دی ته وای د مولا علی قاری صاحب ته دغه عالم مولا علی قاری چې مرقات لیکلی دی د مرقات شرح یم لیکلی دی پر کتاب د المورد الروي په نامه لیکلی د زما سره پروت دی دغه مولا علی قاری صاحب وای 1500 کال مخکې دا کتاب کې لیکلی د نن څه 1500 کال مخکې د افغانستان باچا همایون خان میلاد جوړ کړي وای د زمانه ولی الله مولانا زین الدین نقشبندی رحمه الله د چا یو مجلس ته نوټلی خو چې په کوم ورځ یې واوریدل چې میلاد دی په هغه ورځ د باچا دربار ته ورغلی و د میلاد د مجلس نه راګرځو زموږ علما زموږ اولیاء دغه دا د ګرد مذهب کې د امام صاحب د مجدد لقب لري دین دغه سړی را نه وی کی دغه مولا په خبرو کې دا ویل دي وای هر وخت کې خدای تعالی یو مجدد پیدا کی بدعات ورکی د عنایت لادي کڅ بلا دي که حمادی را چش دي دا بلا دغه شان دغه بلا ویل دي وای په هر زمانه کې الله یو مجدد پیدا کوي چې بدعات ختم کړي اوس د زمانه مجدد دي مجدد عبد الحی لکنوی صاحب مولا علی قاری صاحب دی دا فرق کتاب پر میلاد لیکلی دی او په دا کتاب کې وایي چې په هر دور کې مسلمانانو میلاد کوي په ټول وخت باندې دا لیکي ګوري دا کتاب کې دا لیکلی دی وای د افغانستان شذ سپنسرو میلاد نه پرې شوی وای دا څه کوله د افغانستان سپنسرو به کړي ودی په خوا کړي وجل کنه کړي به ودی خو میلاد خیرات نه پرې شوی دا څو کلونه مخکې دی دا 400 کال مخکې د عالم خالی کتاب لیکلی دی د پلار دی یو کتاب 400 کال مخکې پیش کې چاغلی لیکلی دی چې میلاد مکه در اردو کتاب نه تیریږي خلکو ته دا بیان کې ویلي دي ما وزن تواوري دي په بیان کې وایي وای دا پښتو کتابونه خلک ګوري دا چې چا یو پښتو کتاب یو ځای پیدا کړی او لیدلی بیا خلکو ته لیکلی او خلک وپسې دا اصل ورته تاسو پلار در 200 کال مخکې یو کتاب راوړ چې کوم کتاب ته حواله کړی دي هغه د اوس بل ورځ مړ چې دا چا کتاب ته د حواله کې هغه د اوس زمانه سړی دی در اردو اخوا ته دی دین نه لري زه همیشه خلکو ته وایم دا در دې اخوا ته د اوس د انګريز سره د هندستان پر لار د فتنه روانه ده در هندستان ته چې انګريز راتلی در انګريز مخکې دی دین نه لري کني د دنیا پنځبيران ته چیلنج دی یو دی راز امام ربانی رحمه الله مکتوبات دلته پروت